بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره او نن به خبرې کوو جناب دا هغه خلکو باره کې چې څوک د بانجپن یعنی د بې اولادۍ شکار دي، خصوصا مردانه دغه به زه نن یادوم ځکه چې زنانو کې هم بانجپن کیدی شي او مردانه حضرات چې کوم دي سړي چې کوم دي په هغې کې هم بعض اوقات مسلې کیدی شي او هغې د بې اولادۍ شکار شي. نو که اکثر تاسو وګورئ د زنانه چې کله ټیسټونه میسټونه وشي نو بیا د هغې ډاکټر چې کوم دی اکثر له ورته وایي چې تاسو کې اوس مسله نشته، کیدی شي ستاسو خاوند چې کوم دی هسبنډ چې کوم دی هغه کې کیدی شي څه قسمه مسلې وي د هغې د وجې نه په تاسو باندې الله تعالی رحم نه دی کړی، بچي مو نشته یا دا کومه بې اولادي چې د دې دغه دی. نو اکثر د سړو ټیسټونه مو شي، نارینه چې کوم دی د هغې ټیسټونه مو شي. بعض اوقات نارینهو ته خپل ډاکټر وایي چې یاره مسله چې کوم دی نو هغه تا کې ده، ستا کور والا بلکل ټیک ده او ستا چې کوم مسله ده نو هغې د وجې نه د بې اولادۍ شکار یې. اوس دا کم قسم مسلې کیدی شي، دا ډېر قسمه مسلې کیدی شي، خو زیاتر چې کومه مسلې نه زیاتر زمونږ نارینه د هغې سره تر مخه دي نو هغې کې اکثر لا سپرم کاونټ کم وي، یعنی د هغې چې کوم مردي ده په هغې کې چې کوم سپرمز دي، ژوندي سیلز دي، ژوندی خلیې دي چې کومو سره د زنانه ایګ سره یا اووم سره ملاویږي او بیا پریګننسي کیږي نو اکثر لا دغه کې کمزورتیا راځي. اوس کمزورتیا مختلف قسم کیدی شي، دي کې داسې کمزورتیا هم کیدی شي چې دا سپرم سیلز چې کوم دی دا موومنټ کوي، دا مخکې ځي، دا هګۍ پورې ایګ پورې ځان رسوي نو د دې دا موومنټ کم وي. بعض اوقات چې کوم دی دغه سپرم سیلز کمزوري وي، د دې موومنټ نه علاوه نور څه ابنارمالیټیز کیدی شي ځکه چې د سپرم کې دوه کمپوننټس دي، یو د دې باډي ده او یو یې ټیل دی. نو دغه باډي کې کمزورتیا کیدی شي یا د دې د ټیل کمزوري کیدی شي، د لکۍ کمزوري کیدی شي. نو دغه سټرکچر که تاسو وګورئ دې کې سټرکچرل مسلې هم راتلی شي، د هغې د وجې نه هم داسې کیدی شي چې دا نارینه چې کوم دي دا د بې اولادۍ شکار شي. یا بعض اوقات د دې کاونټ کم وي یا د سپرم سیلز چې کوم دی نو په مردي کې د هغې د کم مقدار چې کوم دی هغه کم وي، د هغې تعداد کم وي، تعداد هم د مختلفو وجو نه کمیدی شي. بیا اکثر له داسې وي چې بعض اوقات ایزوسپرمیا ورته وایي، یعنې د سپرمز دا بلکل وینه یعنی مردي نارملی راځي خو که د هغې انالیسز وشي، مایکروسکوپ لاندې هغه وکتلی شي، په هغې ټیسټ وشي نو ډاکټر ورته وایي چې یاره ستا جراثیم چې کوم دی نو دا مړه دي یا دا شته نه. نو دغه ته ایزوسپرمیا یا اولیګوسپرمیا چې کله د سپرم کاونټ چې کوم دی دا کم وي. اوس څه داسې مسلې دي چې د هغې د وجې نه د سپرم کاونټ چې کوم دی نو دا کمیدی شي. نو هغې کې مختلف داسې نارینه بیماریانې چې کوم کې وایرل بیماریان هم دي، بیکټیریل بیماریان هم شته. وایرل بیماریانو کې خصوصا که کومو نارینهو ته په ماشوموالي کې یا په ځوانۍ کې ممپس یعنی کامپیډ دا مسله شوي وي نو هغې سره هم د دې ټیسټیز یا د دې هګۍ چې کوم دی نو دا ورسره متاثره کیدی شي او هغې کې چې کوم د سپرم جوړېدو عمل دی نو هغه متاثره کیدی شي. دې نه علاوه نور داسې وایرل ډیزیزز دي، ایچ آی وي، ایډز یا دې نه علاوه هیپاټایټس بي یا هیپاټایټس سی دا وایرس چې کوم دی نو دې سره هم سپرم سیلز کمیدی شي. دې نه علاوه که مختلف قسم داسې بیکټیریل انفیکشن یا نور څه انفیکشنز دي یا سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیزز کې ګونوریا یا مختلف داسې سیزونه دي چې کم سیکشولی ټرانسمیټ کیږي یو بل ته، یو پارټنر بل پارټنر ته دا جراثیم، د هغې د وجې نه مختلف بیماریانې داسې دي چې د هغې د وجې نه د نارینه چې کوم دغه مردانه طاقت دی دا کمیدی شي، د سپرم سیلز چې کوم دی دا ډیمیج کیدی شي یا د ټیسټیز چې کوم دی دا ډیمیج کیدی شي او دا بیا سپرم سیلز نه جوړوي. دې نه علاوه اکثر خلکو ته چې کوم دی کیمیکل ایکسپوژر ډېرو خلکو ته وشي، کیمیکل انډسټري کې کار کوي نو هغې ته مختلف قسم بیماریانې کیدی شي، د وینې کمې، بون میرو سپریشن، دغسې د هغې په ټیسټیز باندې اثر کیدی شي. بل اکثر خلک داسې دي چې هغې ریډیشن ته مخامخ شي، لکه ریډیشن ورکرز دي چېرته داسې فیکټري کې کار کوي چې هلته ریډیشن دی، شعاګانې دي یا ایکس ری ټیکنیشنز دي، هغې خپل خیال نه ساتي او دغه شعا نه ځان بچ کوي نه او بار بار دا ایکس ری یا سی ټي سکین یا دغه ټیکنیشنز هغه شعاګانو ته مخامخ کیږي نو هغې ته دا مسله کیدی شي. هغې نه علاوه مختلف قسم کیمیکلز دي چې هغه موږ اخلو یعنی پریزرویټیوز یا مختلف قسم دا سیزونه که د دې استعمال وشي، ډېر کیمیکلز داسې دي، ډېرې دوایانې داسې دي چې هغې سره د سپرم سیلز چې کوم دی نو دا ختمېدی شي او د دې ټیسټیز نقصان کیدی شي. بیا مختلف قسم دوایانې هم داسې شته چې د مختلف قسم بیماریانو دپاره دغه دوایانو استعمال کوي او د دغه دوایانو ایډورس اثر چې کوم دی نو دوی په ټیسټیز باندې کیدی شي. په هغې کې د کوم د کینسر کیموتھراپي ده، کیموتھراپیوټیک ایجنټس دي، اکثر خلکو ته د کینسر کیموتھراپي وشي یا دې ته ریډیوتھراپي وشي یعنی شعاګانې ورته میلو شي نو هغې هغه ټریټمنټ سره هم د دې ویښته غورځېدل، د دې نور داسې په وجود کې دغه راتلل، بون میرو سپریشن، د دې وینه کمیدل، د دې هډوکې وچېدل او دغسې ورسره چې کوم دی نو دغه ټیسټیز کې نقصان راتلل او د سپرم سیلز جوړېدل دا ورسره
کمیدی شي. بل داسې سیز چې هغې د وجې نه مال نیوټریشن یعنی بدن کې د مختلف اجزا کمی راشي لکه د زینک کمی دی یا داسې د وینې بار کمی راځي یا د بی کمپلیکس کمی راشي یا فولیک اسید کمی راشي. نو دغه د وجې نه د نیوټریشنل ډیفیشنسیز چې ورته موږ وایو د دې د وجې نه هم نارینه چې کوم دی د دې کمزوریانو شکار کیدی شي. نو د خپل خوراک خیال ساتل، د خپل ځان خیال ساتل، د خپل صحت خیال ساتل دا انتهایی ضروری سیز دی. بل چې کوم دی نو اکثر لا دا قدرتی نظام داسې دی چې دا ټیسټیز الله تعالی د بدن نه بهر پیدا کړي دي. نارینه چې کوم ازادي بدن نه بهر پیدا کړي ځکه چې دا ټیسټیز ډیر زیات ګرم ټمپریچر ته دا سنسټیو دي. ټمپریچر چې ډیر زیات ګرم نو په ګرمو علاقو کې چې کوم خلک ډیر په ګرمو علاقو کې اوسېږي ګرمۍ ته هغې بار مخامخ کېږي نو ډیر زیات ګرم موسم سره هم د دې په سیکشوال دغه باندې اثرات راتلی شي او د دې سپرم کاونټ چې کوم دی نو دا کمیدی شي او دا بې اولادي او کاز دا هم کیدی شي. هغې نه علاوه که څه سرجري شوي وي د مثانې سرجري، د ټیسټیز سرجري، داسې هایډروسیل یا هرنیا یا ویریکوسیل چې کوم د ټیسټیز نه ګیر چاپېره رګونه دي د هغې سرجري سره اکثر دا نقصان کیدی شي. دا اندېښه وي چې یاره د سپرم کاونټ چې کوم دی نو هغه بیا کمیدی شي. نو داسې مختلف نور ډېر څیزونه دي چې د هغې د وجې نه سپرم کاونټ کمیدی شي. نن موږ خبره په هغه عواملو باندې وکړه چې ستاسو سپرم کاونټ ورسره کمیدی شي او نارینه چې کوم دی ورسره د بې اولادۍ شکار کیدی شي. دې نه بعد انشاءالله چې بل ویډیو کې به زه د دې ټولو څیزونو چې د هغې نه د بچ کېدو طریقې او د هغې چې علاج څه دی د هغې باره کې به هم تاسو سره خبره کوم. خو انشاءالله چې ابا چېرته بل ویډیو کې خبره کوو ځکه چې دا ویډیو به بیا ډېره اوږده شي. نو تاسو خپل خیال ساتئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي وي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. الله